بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لومړی خو ټولو هغو څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ د بیل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل نظر یا وړاندیز زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پوهې ازموینې پوښتنې او ځوابونه 19م درس دی. په دې روزنیز پروګرام کې 500 څخه زیاتې پوښتنې او ځوابونه دي. راځئ اوس له اتیایم پوښتنې ته راتلونکي موټر لپاره مخکیني څراغونه ضعیفه یا ډیم کړئ. یا کله چې تاسو د موټر څخه په 300 فوټه کې یاست، که تاسو له شا څخه بل موټر پسې نږدې یاست، که بل موټر له شا څخه تاسو ته نږدې کیږي، که تاسو د بل موټر څخه مخکې شوي یاست. یعنی کوم ځواب په دې درې واړه کې سم دی؟ کله چې تاسو په 300 فوټه کې یاست. سم ځواب دی که تاسو له شا څخه بل موټر پسې نږدې یاست. څومره؟ 300 فوټه کې نږدې یاست نو خپل څراغونه به ډیم کړئ، یعنی ضعیفه کړئ. 182 پوښتنه: دا ټرافیکي نښه علامه په دې معنی چپ لاین موټر باید مستقیم تګ وکړي. په کیڼ یا چپ لاین کې موټر باید حتمي کیڼ لور ته تاو شي. تاسو هر لوري ته تاوېدلی شئ. سم ځواب دی په کیڼ یا چپ لوري کې موټر باید حتمي کیڼ لور ته تاو شي. 183 پوښتنه: تاسو په آزاده لار یا فریوی کې د لویې لارۍ یا ټرک پسې روان یاست. تاسو باید د نورو مسافر وړونکو موټرو په پرتله د لویې لارۍ تر شا فاصله پرېږدئ. د لارۍ ښي خوا ته حرکت وکړئ او د تېرېدو انتظار وباسئ. د نورو مسافر وړونکو موټرو په پرتله د لویې لارۍ تر شا ډېره فاصله پرېږدئ. سم ځواب دی د نورو مسافر وړونکو موټرو په پرتله د لویې لارۍ تر شا ډېره فاصله پرېږدئ. 184 پوښتنه: کله چې لوی موټر شاته موټر چلوي خپله تعقیبي فاصله زیاته کړئ. د دې لپاره چې د موټر شاوخوا یا ټول لوري په سمه توګه وګورئ، ځکه چې نور موټر چلوونکي مخکې له دې چې د دوی څخه د تېرېدو هڅه وکړي د لوی موټرو شاته ځي، ځکه چې ډېر نږدې تعقیب یا تاسو د موټر وروستنۍ برخه کې نیول کېږئ. یعنی که چېرته تاسو د لوی موټر د ډېر نږدې څخه تعقیب کوئ، تاسو به د دې وروستنۍ برخې لاندې ورننوځئ یا ډېر به ورنږدې شئ. سم ځواب دی د دې لپاره چې د موټر شاوخوا یا ټول لوري په سمه توګه وګورئ. 185 پوښتنه: دا سپینه علامه یا نښه په دې معنی د اورګاډي پټلۍ کنټرول کېږي. خپل منظم سرعت ته دوام ورکړئ. وګورئ، واورئ او د اړتیا په صورت کې د ریل د تېرېدو ځای کې د ودرېدلو لپاره چمتو اوسئ. د اورګاډي پټلۍ کې ودرېږئ او د تېرېدو د مخه سیګنال ته انتظار وکړئ. سم ځواب دی وګورئ، واورئ او د اړتیا په صورت کې د ریل د تېرېدو ځای کې ودرېدو لپاره یا د ودرېدو د مخکې نه چې تاسو ریل پټلۍ ته ور داخل شئ د ودرېدو لپاره چې اوسئ چمتو اوسئ. 186 پوښتنه: د موټر دننه سګرټ څښل د یو کس سره چې عمر یې له 1300 کلونو څخه کم وي قانوني دی؟ که دا ستاسو خپل ماشوم وي قانوني کوم ممانعت نشته دی، هر وخت ناقانونه دی. سم ځواب دی هر وخت ناقانونه دی. 187 پوښتنه: د موټر چلولو په وخت کې ګډوډي دا ده: هر څه چې ستاسو پام د موټر چلولو څخه لرې کوي،
هر هغه څه چې د موټر چلولو په وخت کې د عمل د مخنیوي لامل کیږي، هر هغه څه چې تاسو ته د موټر چلولو لپاره د ډیر پام کولو لامل کیږي. سم ځواب دی هر هغه څه چې ستاسو پام د موټر چلولو څخه لرې کوي دا د موټر چلولو په جریان کې ګډوډي ده، یعنی تاسو ګډوډي کوي، پام بل ځای کې او موټر په سړک باندې چلوئ. دا ترافیکي نښه یا علامه په دې معنی راتلونکي یوازې یوه د ریل ګاډي پټلۍ ده. د موټر چلونکو د زیات ریل ګاډي پټلیو ته نږدې کیدونکی دی. مخکې باید د ریل ګاډي په پټلیو کې ودرېږئ. سم ځواب دی موټر چلونکي د زیات ریل ګاډي پټلیو ته نږدې کیدونکي دي، یعنی د یو څخه زیات ریل ګاډي پټلیو ته نږدې کیدونکي دي. اوس دلته لیکل شوي دي څو ټریکس یا څو پټلۍ، 2 کیدای شي 3 کیدای شي 4 دلته به لیکل شوي، خو د یو څخه زیات. 109 پوښتنه خپل شاوخوا هندارې تنظیم یا منظم کړئ. مخکې له دې چې تاسو موټر چلول پیل کړئ، هر کله چې تاسو اړتیا لرئ دوی وکاروئ مخکې له دې چې تاسو موټر ته ورشئ. سم ځواب دی مخکې له دې چې تاسو موټر چلول پیل کړئ. یعنی کله چې تاسو موټر چلول پیل کوئ لومړی خپل کمربند وتړئ، بیا یې هندارې سمې کړئ چې مثال تاسو ته د عقب ښیښې د دننه منځنۍ ښیښه دا سمې کړئ چې تاسو ته شاوخوا په سمه توګه ښکاري. 109 پوښتنه د شپې موټر چلول ځانګړې ستونزې وړاندې کوي ځکه چې یا ځانګړې ستونزې لري ځکه چې صحیح ده. د شپې په سړکونو کې لږې موټرې وي، د سرعت حد په شپه کې لوړیږي، د واټن او د موټر سرعت قضاوت کول په تیاره کې ګران دي یا مشکل دي یا ستونزمن دي. سم ځواب دی په شپه کې، یعنی کله چې تاسو د شپې موټر چلوئ د واټن یعنی فاصلې او د موټر سرعت قضاوت کول په تیاره کې ګران دي یا ستونزمن. تاسو نشئ کولی چې څومره فاصله خپل فاصله تعین کړئ چې څومره فاصله کې به زه بریک نیسم نیولی شم، څومره فاصله کې تاسو ته یو کس ښکاري نسبت ورځې ته. ستاسو څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زما سره وئ. ښاد او آباد اوسئ.